د بلخ د کرنې او بولګونې ریاست مسؤلان وایي چې هر کال په دې ولایت کې په 11,000 هکتاره ځمکه خټکي کرل کیږي چې سږکال په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. همدارنګه بزګران هم د خټکیو د حاصلاتو له زیاتوالي خوښ دي، خو دوی د بازار د نشتوالي څخه شکایت کوي. په مزار شریف کې د خټکیو منډۍ چې له بیلابیلو سیمو خلک ورته خپل حاصلات د پلور لپاره دلته راوړي. بزګران د حاصلاتو د زیاتوالي څخه خوښ دي، خو د خلکو خراب اقتصادي وضعیت، د سړو خونو نشتوالی او بهر ته د خټکیو نه صادرېدل هغه لاملونه دي چې د پلور د لوی بازار یې کمرنګه کړی. دوی له حکومت څخه غواړي چې ستونزو ته رسیدنه وکړي. او دا کوم بل خواته روان دي چې بل خواته لاړ شي خریدار راسي وایي دغه د ځای په ځای باندې دي، هر خریدار ته چې وایي 1000 روپۍ باندې موټر هغه د 2000 روپۍ به کوي. سردخانې جوړې کی او د موږ حاصلات او ورو باید ورسیږي. دغه موټر ته اوس موږ ورکوو 1000 2000. اقنبات کرل کیږي، امری کرل کیږي، ارکانی کرل کیږي، نو چتران کرل کیږي، دغه نور دغه ببلایان کرل کیږي، دغه مختلف ډیر خلک دي. مقصد هغه کوم همدارنګه د خټکیو یو شمیر پلورونکي هم د بازار د نشتوالي څخه شکایت کوي. وایي چې په تیرو کلونو کې به خټکي بهر ته وړل کېدل او کاروبار یې ښه و، اوس نورو ملکونو ته صادرات نه لري. د دوی په خبره په دې ولایت کې څو ډوله خټکي شتون لري، لکه چتري، لوبلایي، شین پوستي او داسې نور. د بلخ ولایت د کرنې ریاست مرستیال وایي چې د بلخ خټکي د هیواد او نړۍ په بازارونو کې ښه نوم لري، چې سږکال د خرڅلاو بازار ښه نه دی. امسال خوشبختانه حاصلات نظر به سال گذشته کمی بیشتر شده، یعنی تقریبا در حدود 5-6% زیادتر دهقانا خوشبین بوده. چرا؟ به خاطر از اینکه در میاخر یک دو باران که شدن رطوبت زمین ها خوبتر بودن و مجموع حاصلات هم در فی هکتار 20 تا 25 تن تخمین زده میشه. د یادونې وړ ده چې هر کال په دې ولایت کې څه باندې په 11,000 هکتاره ځمکه خټکي کرل کیږي چې سږکال پکې د پام وړ زیاتوالی راغلی.